پاکستانی پانګوال: موږ خو تباه شو، د شپې خوبونه مو حرام شوي. پاکستانی پانګوال وایي چې موږ تباه شو، نور مو د شپې خوبونه حرام شوي دي، ځکه د عمران خان د بریا لپاره مو په میلیاردونو روپۍ مصرف کړی، خو اوس د پولۍ ټک ته ناست یو. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو زیاته خپریږي چې د پاکستان یو خبریال او لیکوال سید طلعت حسین هم په خپل ټویټر خپره کړې ده. په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د پانګوالو د عمران خان د حکومت یووالي ته په غونډه کې په چیغو چیغو وایي چې موږ به د خپلو شرکتونو کیلي راوړو او ستاسو مخې ته به یې کېږدو. هغه په خپلو خبرو کې زیاتوي: په خدای مې د قسم وي، موږ خو ولوټل شو، لا اله الا الله، موږ دومره پریشانه یو چې د شپې خوبونه مو حرام شوي دي. هغه وایي: په خدای مې د قسم وي چې هیڅ سیاست نشته، زموږ مزدوران ستاسې ترڅنګ ولاړ وو، په میلیاردونو روپۍ مو ولګولې، خو حالت دومره خراب شوي دي چې هر څه مو تباه شو. د یادولو ده چې په پاکستان کې د عمران خان د حکومت تر راتلو وروسته په دغه هیواد کې ګراني ډیره زیاته شوې ده چې نه یوازې د غریبو خلکو ژوند یې سخت کړی دی، بلکې اوس تر پانګوال او سوداګر هم ژړا ته راغلي دي. تیرو ورځو کې په پاکستان کې د اوړو بحران رامنځته شوی و چې له امله یې پنجاب په خیبر پښتونخوا باندې اوړه هم بند کړي وو او همداراز په خیبر پښتونخوا کې د اوړو پیدا کول ګران شوي وو. همداراز تازه سبزي او تازه میوه او د ژوند نور ضرورت وړ شیان هم په پرله پسې ډول ګرانیږي چې خلک یې د اخیستو لپاره توان نه وځي. دا و زموږ راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.